السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو لیدونکو مینوالو زه صدام حسین د اس کیو ټیک چینل له لارې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې نوی ټاپک سره حاضر یم. نوی ټاپک سره راځئ ویډیو کې راسره وګورئ. السلام علیکم دوستانو، دغه د زموږ نوی ټاپک چې مثال یو ویډیو کې چې اډورټایزمنټ وي یو اپلیکیشن کې وي یو ویب سایټ کې وي هغه څنګه بلاک کړو، یعنې ختم کړو چې هغه باید زموږ مخ ته رانشي. ډېر دا سړی پتنګوي لکه لاندې تاسو وګورئ دغه تور پټه کې نشان کې ښکاري دغه اډورټایزمنټ دی. مثال چې هر طرف ته ځي دا خو لا بیا هم ګزاره کوي، دا بل اړخ چې راشي سړی بیخي پتنګوي. انټرنیشنل اړخ چې مخ ته دې راشي بره وګورئ دوستانو، او دغه اپلیکیشن بیخي سړی پتنګوي. دا اډسونه اوس دغه بینر انټرنیشنل دا چې راشي بیخي سړی پتنګوي، هېڅ دې نه پرېږدي. مثال چې وګورئ دوستانو، او دغه اپلیکیشن هم ډېر ښایسته اپلیکیشن دی دوستانو. دغه مثال تاسو ته واضح کوو، دغه اپلیکیشن چې AdGuard نومېږي دغه تاسو ته ښکاري سکرین باندې پر خطې تاو ده دوستانو. دغه به لینک مې درکړی ډسکرپشن کې، دا به ډاونلوډ کړئ انسټال به کړئ دوستانو. بیا دغه پاور بټن چې ښکاري تاسو ته دغه مثال د چلانولو خاموشولو غوندې بټن، دغه باندې به کلیک کړئ. کله چې د باندې کلیک کړئ دوستانو دا یو لوډینګ کوي، یو وخت پورې هغه VPN غوندې کنیکټ کېږي. چې کله کنیکټ شو نو دوستانو بره کلي غوندې علامه راځي، بیا چې هغه علامه چې کله راغله نو بیا تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره بیا هر ځای کې بروز وکړئ، هر ویب سایټ ګورئ، اپلیکیشن ګورئ، هغه کې به هېڅ قسم اعلانات نه راځي او تاسو به نه پتنګئ دوستانو. دا ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، تاسو ګورئ همغه اپلیکیشن دی مخکې اډسونه ورباندې راتلل، اوس ګورئ چې کنیکټ شو هېڅ کله اډس ورباندې نه راځي. ډېر ښایسته اپلیکیشن دی دوستانو، او دا هم ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. آنلاین ګالري نومېږي، د دې لینک مې هم ډسکرپشن کې درکړی دوستانو. هر قسم عکسونه تاسو وغواړئ، مثال تاسو ګورئ هر قسم کټګوري لري، ټکسټګرافي، بایوګرافي، هر قسم عاشقانه ډېر ښایسته لیکل شوي ورباندې عکسونه. دغه ګوره دا کټګوري دوستانو ډېر ښایسته اپلیکیشن، دا هم ډاونلوډولی شئ. دا اډزونه پکې شته، دا په دې لاره دا اډزونه پرې بندولی شئ دوستانو او خوند ترې واخلئ دوستانو. دغه چې ویډیو هم درته جوړه کړه او انشاءالله چې خوښ شوی به مو وي دوستانو. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره ګونګلې نشان ووهئ دوستانو. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله.